محترمو مسلمانانو وروڼو، شیخ ادریس به تاسو پیژنئ. د پاکستان یو مشهور او سپین ږیری عالم دی. هغه څو ورځې مخکې یو څه خبرې په ټولنیزو رسنیو کې نشر شوې چې د پاکستان د اجیر او ظالم مزدور فوج مشر او یا دفاع وزیر د هغه صفات یې کړي وو او هغه ته یې د اتل او یا د قهرمان القاب ورکړي وو چې دا موضوع په ټولنیزو رسنیو کې ډیره مشهوره شوه. د دې په اړه باندې یو دوه خبرې در سره شریکول غواړم. لومړی خو زموږ افغانانو وروڼو ته، زموږ ټولو پښتنو ته، که هغه د پښتونخوا دي او که د بر افغانستان دي، هغې ته دا وایم چې دوی دغسې خلک چې هغه د ظالم اعانت کوي، د ظالم مرسته او کومک کوي، دوی تعلیم نشي ویلی کېدی. نو د دغسې یو چا د وجې نه تاسو د عالم سپکاوی مه کوئ. په علماو پسې، په عموم کې په علماو پسې خبرې مه کوئ. که مو خبره پسې کوله، که مو بد رد پسې ویل، نو شخصا د هغه کس نوم واخلئ چې مثلا ادریس او یا نور شخصا په هغې پسې خبرې وکړئ. په عموم کې د علماو سپکاوی یا په عموم کې عالم یادول دا یو بده خبره ده او دا د ګناه خبره ده، حتی چې دا د یو مسلمان د ایمان د زوال سبب ګرځي. نو دا نه علما دي او ما د علماو په نوم یادوئ او ما د دوی د وجې نه علماو ته توهین کوي او ما په علماو پسې خبرې کوئ. یوه خبره. دویمه خبره د پاکستان علماو ته وایو، دغه ظالم او اجیر فوج چې ته یې تر شا ولاړ یې، تاسو به دومره قرآن او حدیث ویلي وي، دومره خو به د صحابو د تابعینو د هغه مجاهدینو تاریخ هم درته معلوم وي چې د دغسې ظالم او اجیر په مقابل کې یې څه کول، او ته چې ځان ته عالم وایې او د هغه نبي علیه صلات وسلام وارث ځان ته وایې، نو هغه د ظلم او د کفر په مقابل کې څه کړو او ته څه کوې؟ که وایې چې مجبوریت مې دی، څه مجبوریت دی؟ چا وژلی یې، ودې وژنې، شهید بشئ. نر او د غیرت خبره وکړه، د کفر په مقابل کې نر غږ اوچت کړه، تر ټولو بهتر مجاهد به وي. افضل الجهاد کلمة الحق عند سلطان الجائر. د ظالم په مقابل کې د حق خبره کول دا افضل جهاد دی. نو په افضل مجاهد به وي. نو ته د هغې په مقابل کې د حق غږ پورته کړه. که د حق غږ نشي پورته کوئ، نو د اسلام تخریب خو مه کوئ. زه ټولو پښتنو ته وایم چې د هغه د علامه حضرت شیخ صاحب خبره د ما ډېره سترګه ته ودرېږي. وایي د پاکستان علماو نه مو چې خبرې اورېدې، ډېر فکر کوئ د هغوی د خبرې سره. وایي ډېر وارې د خوله د ده وي خو خبرې د بل چا وي. خوله د ده وي خو خبرې د بل چا ورنه راوځي. نو دا د بل چا خبرې وي چې په دوی باندې د دوی د خولې نه راوځي او دوی د بل چا خبرې نقل کوي. نو دوی د هغه ظالم او د منافق فوج، د مرتد فوج، هغه صفت کې خلکو ته تر څو په خلکو باندې دا ومني چې دا ظالم نه دی، دا حتی د قرآن حافظ ورته وایي. یو دومره ظالم هغې ته د قرآن حافظ وایي چې دا د قرآن حافظ دی، په دې خاطر باندې د قرآن حافظ ورته وایي چې خلک به هغه معاف کړي. او دغه رقم ته په د ټولنیزو رسنیو کې یو کس ممکن ساقي په نوم باندې دی، ضعیفي نه شنم کېدی شي د پښتونخوا به وي، هغه د ده په مقابل کې څه خبرې کړي. د جمعیت علما ګوند دومره علما پسې غږېدلي دي چې قسم په الله چې د عالم په نوم باندې سړی ورته شرمېږي چې ده ته د عالم نوم ذکر کوي او د عالم په نوم نه ارزي. دومره سپکې سپورې خبرې د یو ځوان په مقابل کې ته کوې. د دې په ځای چې هغه ته نصیحت وکړې، سمه خبره ورته وکړې، هغې ته داسې بد القاب، هم د قرآن خلاف، هم د حدیث خلاف، هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کړو وړو خلاف، ته راجګېږې، هغې ته د سپي او د خره لقب ورکوي، هغې ته د شرابي لقب ورکوي، هغه ته د خنزیر نه وایې. ته څومره ته د خپلې خبرې ته فکر وکړه. ستا د علمیت سره، ستا د علم سره دا ښایي. که د مجبوریت دی، نو دومره مجبور شه چې غلی شه، ځان په ګونګتوب واچوه، ځان په نپوهي واچوه چې زه عالم نه یم. دا مجبوریت خو په موږ باندې هم و، د موږ په افغاني علماو باندې هم و، خو د کفر د ظالم د هغې اعانت خو م نه وکړو، د هغې مرسته او کومک خو م نه وکړه. پرته د یو څو خرڅ شوي علماو نه چې هغې د کفر اعانت وکړو، خو قسم دی که هغې هم په کور کې رغه شپه کړې وي، هغوی هم دې ته نه وي فریښې چې هغه شپه په کور باندې وکړي.
هغه هم به چېرته په بیس کې د امریکایانو په بیس کې او یا په کمپین کې په هغې کې به دننه اوسېدو. حتی کورنۍ به هم هملته ورسره بېته. یو دوه تنه په ګوتو په شمار وو، هغه هم موږ نه دي پرېښي. دا نور علماو ته نه پوهېږم چې هغه څنګه داسې یو چا ته اجازه ورکوي چې هغه داسې خبرې وکړي، د دې په ځای چې د هغې مخنیوی وکړي، د هغې اعانت پسې کوي. په موږ باندې دغه حالت تېر شو، هم را باندې بمبار کېدو، هم را باندې چاپه وهلی کېده، هم سپکاوی را رسېدو، هم بېعزتي را رسېده، خو د کفر په مقابل کې غلی نه شو. هغه د حق خبره مو اوچته کړه. که مجبور یې نو لاړ شه، چاره یې شته. د پاکستان د ظالم مرتد چې تا دې ته مجبوروي چې ته ناحقه خبره وکړې، ولې ته ځان نه مجبوروي؟ تا د خپل علم څنګه دې ته نه مجبوروي؟ تا دغه خپله زده کړه، د خپله پویه، تا هغه د قرآن ترجمه او تفسیر، هغه حدیث، تا څنګه دې ته نه مجبوروي چې ته لاړ شې د ده په مقابل کې د جهاد اعلان وکړې؟ ولې ته ما دې ته مجبوروي چې زه ناحق ووایم؟ چې په تا باندې ناحق وایي نو د ناحق په مقابل کې ته جګ شه، جهاد اعلان کا. هغه څوک چې د دوی په مقابل کې د جهاد اعلان کوي، هغه سپورټ کا، د هغې ملګرتیا وکړه، د هغې په څنګ کې ودرېږه. که یې وویشتې، که یې بمبار کړې، نو شهید به شې. مسلمان لپاره خو شهادت افتخار دی. څه ضرورت داسې خبرې ته چې هغه ته خلکو ته داسې خبره په میډیا باندې کوي؟ هغه ساکي چې هغه خبرې کوي، هغه د پښتونخوا مظلوم دی. هغه څوک دی چې د هغه کورنۍ بمبار شوي دي، د هغه وطنوال بمبار شوي دي، د هغه خویندې په کفارو باندې خرڅ شوي دي. یو ورځ خو به د عافیې دپاره هم غږ پورته کړی و. یو ورځ خو به په دې منبر ویلي و چې ولې عافیه صدیقي خور خرڅه شوي ده. یو ورځ خو به په دې منبر باندې ویلي و چې ولې په کابل کې د معتادین هغه مظلوم مریضان هغه ولې بمباریږي، ولې په افغانستان کې دغه کورنۍ بمباریږي. هغه وخت چې کفار په افغانستان کې اشغال کړی و، د ته د خاورې نه راتلل، په مای بمونه غورځول، هغه خبره خو لاړه. اوس په افغانستان کې اسلامي نظام حاکم، اسلامي امارت حاکم، یو شرعي نظام حاکم، بیا هم د تا ظالم اجیر فوج راځي، هغه په افغانستان باندې بمبار کوي، مظلوم مسلمانان شهیدان کوي، او ته بیا هم هغوی ته اتل وایې، هغوی ته د قهرمان لقب ورکوي. افسوس د ستاسو په علم باندې، افسوس د ستاسو په حال باندې. لږ د خپل غیرت ته سر ټیټ کړئ، لږ د خپل ضمیر ته سر ټیټ کړئ. څنګه د خپل غیرت، د خپل ضمیر، د خپل وجدان څنګه اجازه درکوي چې سره د علمه، سره د دومره پوهې، بیا هم داسې خبرې وکړي؟ عالم باید غیرتي وي، عالم باید د هر چا په مقابل کې نر دریځ ولري. عالم باید داسې وي لکه امام رازي رحمه الله، لکه نور هغه علما چې هغه د ظالم او د اجیر او د بادشاهانو په مخ کې څه رقم ته وو، نو دغسې باید وي، نه داسې چې هغه د ظالم اعانت وکړي، د ظالم مرسته او کومک وکړي. د الله په خاطر بیا یې درته وایمه، د پاکستان علمو که اسلام نشي قایمولی، که اسلام دپاره نشي جنګېدی، که اسلام نشي راوستلی، د اسلام تخریب مه کوئ. د عالم په جمع کې، د یو پیر او د شیخ په جمع کې خلکو ته اسلام مه تخریب کوئ، خلکو ته د ظالم مرسته او کومک مه ورښیئ. یا خو مو تر څنګ ودرېږئ او یا خو غلي کېنئ، نو په مقابل کې مو مه درېږئ. او پښتنو ته، عامو مسلمانانو ته وایو چې د دغسې څو ناڅیزه څیرې، د دغسې څو بدنامو او جاسوسه څیرې له وجې نه تاسو علماو ته سپکوی مه کوئ، تاسو عام علما مه یادوئ. دا نه علما دي، نه یې علم کړی دی، بلکې دا جاسوسان دي، دا روزلي شوي دي همدې دپاره دي چې هغه اسلام تخریب کړي. که تاسو د یهودو او د کفارو تاریخ وګورئ، هغوی په دې باندې په زرګونو او په لکونو په میلیاردونو ډالر لګوي د دې لپاره چې هغه یو عالم تخریب کړي، او یا د عالم په جامه کې یو څوک وروزي د دې لپاره چې هغه مسلمانان تخریب کړي. تاسو د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله تاریخ وګورئ، هغه په لسګونه داسې علما هغه په جوماتونو کې نیولي چې د یهودو لخوا به روزل کېدو، او د مسلمانانو په جوماتونو کې به یې درس ورکوه، او مسلمانان به یې د جهاد نه کېنول، د کفر او د ظلم په مقابل کې به یې مسلمانان غلي کول، دې ته به یې نه پرېښودل چې هغه د خپل حق دپاره غږ پورته کړي. او نن چې څوک حق دپاره غږ پورته کوي، هغې ته ته داسې بد القاب کاروې چې هغه نه د تا سره مناسب، نه د تا د شان سره مناسب، او نه د علم د نوم سره مناسب، نه د یو مسلمان سره مناسب، او نه حتی د یو انسان سره مناسب.